بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. یو 9 کلن ماشوم د جومات په یوه غاړه کې له خپلې وړې خور سره ناست و. لاسونه یې لپه کړي وو. نه پوهېږم چې له الله جل جلاله نه به یې څه غوښتل. جامې یې پیوندي وې خو پاکې وې. له سترګو یې اوښکې روانې وې. ډېرو خلکو هغه ته کتل او هغه بیخي ناخبره د رب تعالی جل جلاله سره په خبرو کې بوخت و. څنګه چې پاڅېده یو سړي له لاسه ونیو. پوښتنه یې ترې وکړه د الله جل جلاله نه دې څه غوښتل؟ ماشوم وویل زما پلار مړ دی، د هغه لپاره مې جنت غوښتو. زما مور هر وخت ژاړي، د هغې لپاره مې صبر غوښتو. دا خور مې له مور نه جامې غواړي، د دې لپاره له الله جل جلاله نه پیسې غواړم. سړي پوښتنه وکړه ته مکتب ته ځې؟ ماشوم وویل هو ځم. سړي وویل څوم صنف کې؟ ماشوم ځواب ورکړ نه کاکا، د سبق ویلو لپاره نه ځم. مور مې راته شیان پاخه کړي، هغه مکتب کې په ماشومانو خرڅوم. ډېر ماشومان یې رانه اخلي، همدا زما کار دی. سړي پوښتنه وکړه ستاسو څوک خپلوان نشته؟ ماشوم وویل مور مې وایي د غریب خپلوان نه وي. مور مې هیڅکله دروغ نه وایي، خو کاکا کله چې موږ ډوډۍ وخورو او زه ووایم چې مورې راځه ته هم ډوډۍ وخوره، هغه وایي چې ما خوړلې ده. دې وخت کې راته داسې ښکاري چې هغه دروغ وایي. سړي وویل که د کور لګښتونه دې پوره شي سبق به وایې که نه؟ ماشوم وویل هیڅکله هم نه، ځکه چا چې سبقونه ویلي هغوی له غریبانو نه کرکه کوي. په څنګ کې مې تېرېږي چا چې سبق ویلی وي بیخي زما پوښتنه نه کوي. هغه سړی حیران هم او خفه هم. بیا ماشوم وویل هره ورځ دې جومات ته راځم، چا هم مانه پوښتنه ونه کړه. دې ټولو زما پلار پیژنده خو ما څوک هم نه پیژني. ماشوم په زوره زوره وژړل. ویل یې کاکا کله چې پلار مړ شي ټول خلک پردي شي. سړي سره د ماشوم د پوښتنو هیڅ ځواب نه و. څومره داسې ماشومان به وي چې سختې به تېروي. بس خواري وکړئ، خپل ګاونډ کې یتیمان او بېاسري خلک ولټوئ او مرسته ورسره وکړئ. او په دې ماښام کې له دې نمایشي خیراتونو پر ځای یوې غریبې کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ واخلئ. د وکالت په نشو مستو د خدای له قهره وویرېږئ او د غریبانو په سر لاس کش کړئ. ډېره مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. امید لرم چې په دې قصه کې کوم سبق پروت و هغه سبق به تاسو اخیستی وي. له همدغسې نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ.